بشرذهین د الحاج سید جمال الدین زوی د پکتیا ولایت په وزې چتران ولسوالۍ کې پیدا شوی یم. په کاردان پوهنتون کې د یو غوره تحصیلي بنسټ په توګه خپلې زده کړې د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو په پوهنځي کې پیل کړې. د پوهنتون دوره په هغې کې اکاډمیک او علمي فعالیتونه د ژوند له خوندورو او رنګینو شپو څخه ګڼل کېږي. زما لپاره هم خپل د پوهنتون ژوند زما اکاډمیک او علمي فعالیتونه په پوهنتون کې د ډېرې علاقې وړ دي. په خپل تحصیلي او علمي دوران کې یو محصل له ډېرو چلنجونو او ننګونو سره مخامخ کېږي. که موږ تاسو همت وکړو، هغې لپاره سخت کار وکړو، متعهد او ژمن واوسېږو، کولی شو هغه چلنجونه او ننګونې په اسانۍ سره له منځه یوسو، په هغې کې بریالي اوسېږو. په لوړو نمرو سره یو صنف څخه بل صنف ته فارغېدل، په پای کې په لوړو نمرو سره په عمومي او نمرګۍ سره له ښوونځي څخه فراغت، د هغې وروسته د انګلیسي ژبو کورسونو کې د لوړو نمرو لاسته راوړل او تر هغې راوروسته په پوهنتون کې خپل پخواني ویل شوي تېر 4 سمسټرونه په لوړو او عالي نمرو سره پای ته رسول. هغه څه دي چې زه یې د لاسته راوړنو په توګه پېژنم. He's extremely diligent, very serious, very proactive kind of a person who's always seeking to learn, acquire, in fact, knowledge. زما موخه دا ده چې غوره تحصیلي بنسټ کې خپل لوړ زده کړې د ماسترۍ او دکترا تر کچې پای ته ورسوم. نو زه غواړم په یو داسې اغېزناکه څېره بدل شم که هغه په رسمي چوکاټ کې وي، غیر رسمي چوکاټ وي، چې د افغانستان د خلکو د دې ملت د ښېرازۍ، د دې ملت د خوشحالۍ او د دې ملت د نیکمرغۍ لپاره یو څه کار وکړی شم، که څه هم لږ وي. میتونیم گفته که فوق العاده است، چون که در کناری که در درس‌ها بسیار خوب درخشیده، ما نتایجش که می‌بینیم مطمئن هستیم از پیشش و در آینده فکر میکنم که یکی از محصلایی که از اینجا فارغ میشه در جمله بهترینا باشه. دغه اهدافو د ترلاسه کولو لپاره کار پکار دی، هغې ته همت پکار دی، هغې ته متمرکزیت پکار دی، تر څو په هغې باندې ته متمرکز اوسېږې، هغې ته متعهد او ژمن اوسېږې. که چیرې ته تعهد او ژمنتیا ولرې، نو ته کولی شې خپل اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړې.